شفیقه اخوندوه د 111 کلو ده. دا په لانکران ښار کې اوسي او اوس هم دیګ پخپله پخوي. کله چې په 1915 کال کې شفیقه وزیږېده، آذربایجان د روسیې امپراتورۍ برخه و. زما میړه تل ماته ښه پاملرنه کوله، ما ښه خوراک کوه. کله چې بل هیڅ چا خوراک نه درلود، ما درلود. ما ښه ژوند درلود. شفیقه د بولشویک انقلاب په مهال نجلۍ وه او د شوروي اتحاد دوره یې هم لیدلې ده. دا 10 کوچنیان، 2 اویا لمسیان، کړوسیان او کودیان لري. دا د دې لور خالده داداشوه ده. مورې ډیره راباندې ګرانه یې. زموږ په لویولو کې دې د سر ویښتان سپین سول. د اوږده او روغ ژوند لپاره د دې نصیحت څه دی؟ د اوږده ژوند راز سګریټ نه څکول، الکول نه څښل، غیبت نه کول، په نورو پسې خبرې نه کول دي. بس همدومره. څوک باید له بله ونه سوځي او د ځان لپاره ژوند وکړي، او کوچنیان هم همداسې ژوند وکړي.